له کابل څخه د زندانونو چارو د سمون ادارې نظامی مرستیال په مشرۍ مل پلاوي چې د کشف عمومي رئیس مولوي عبدالشکور طیب او د پلټنې رئیس هم ورسره مله وو، ننګرهار ته د سفر پر مهال د دې ولایت زندان د اوسني امنیتي حالت ارزونې په پار د زندان امنیتي کارولونه، پوستې او نورې برخې له نږدې وارزولې او د زندانیانو د لا خوندي امنیت په پارې مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې. د هیواد زندانونو چارو د سمون ادارې نظامی مرستیال وایي د دې سفر موخه یې د ننګرهار زندان کې د چارو اصلاح او راتلونکي مسؤلین خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کول وو. دا ځل د زموږ موخه او پروګرام داسې و چې ما د نورو ادارو هم را سره دي، د کشف رئیس را سره دی، د تفتیش رئیس را سره دی، رومنګه یو اصلاحي سفر او پروګرام تر څو چې موږ د دوی د تیرو کارونو لیدنه وکړو او کم شی چې موږ ولیدل هغه دوی لپاره خاص راهنمایي وکړو. نو سفر مو د دې یو اصلاحي سفر دی. نظامی مرستیال د ننګرهار زندان کې د بندیانو ستونزې هم واورېدې او د حل په پارې ډاډ ورکړ. هغه دغه راز په خپلو خبرو کې وویل هڅه یې دا ده چې د بندیانو لپاره د اوسنیو شته سهولتونو ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې نورې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. همدارنګه د ننګرهار مرکزي زندان رئیس وایي د کابل څخه د زندانونو چارو سمون ادارې مسؤلینو د سفر موخه ننګرهار زندان کې د نظامی چارو ارزونه او بندیانو ته د لا ډیرو اسانتیاو رامنځته کول وو. هدف او موخه دغه سفر نه هغه د زندانونو وضعیت له نږدې څارل او د بندیانو لپاره په زندانونو کې هغه سهولتونه چې برابر شوي دي یا په آینده کې کوم سهولتونه باید برابر شي د لپاره د دې په خاطر باندې د معین صاحب سفر و تر دغه زندانه پورې او باید ووایم په بار دغسې سفرونه کېږي زندانونو ته، هغه که معین صاحب وي که رئیس صاحب عمومي وي یا د نورو بخښنو رئیس صاحبانو هغه راځي تر څو د زندانیانو لپاره ډېر سهولتونه برابر شي او هغه ستونزې او مشکلات چې په زندانونو کې لرو هغه حل و فصل شي. د نوموړي په خبره مسؤلینو چې په امنیتي برخه کې کومې سپارښتنې کړي هغه به عملي کوي او کومې نیمګړتیاوې چې ورته په ګوته شوي هغه به له منځه وړي. د زندانونو چارو سمون ادارې مسؤلینو د ننګرهار زندان د اوسني وضعیت د کتنې او ارزونې مخکې د لغمان او کونړ ولایتونو د زندانونو ارزونه هم کړې وه.